فیل سیریز. فیل سیریز یو د بهترین درسونو د جملې څخه دی چې موږ تاسې د دې څخه په عام ژوند کې ډېره زیاته استفاده کوو. ګورئ فیلنګ د دې سیریز د لومړۍ درسونو څخه موږ فیلنګ شروع کړی دی چې په مختلفو ډول سره موږ څنګه کولی شو سیلز فیل کو یا سیلز ډک کو. Filling series with formatting او filling series without formatting, filling weekdays او همدارنګه fill days. دا ټول درته وایم. دلته Monday دا ټول ما لیکلي دي. که زه دا انتخاب کم او لاندې داسې راکش کم، تاسو ګورئ دا فیل شو، خو د مکمل فارمیټ سره فیل شو. لکه Monday چې کوم فارمیټ لري د هماغه فارمیټ سره مکمل سیریز څنګه شو انزرټ شو. که زه بیا Monday ته راشم او دا فیل کم داسې کش کم لاندې، خو زه اوس غواړم چې فیل a series without formatting یې نه غواړم، نو دلته تاسو وګورئ لاندې autofill options دي. په دې بټن باندې زه کلیک کوم، دلته زه ورته وایم fill formatting only که چیرې فارمیټ غواړئ، او که وایي fill without formatting په دې باندې کلیک کوئ، تاسو ولیدل چې دا فیل شو خو فارمیټینګ ورسره نه دی راغلی. بیا زه د دریم مثال ته راځم، دا بیا داسې کشوم فیل. اوس تاسو دلته وګورئ ملګرو، په دې بټن باندې زه بیا کلیک کوم، fill without formatting صحیح شوه، او fill only formattings په دې باندې زه کلیک کوم، fill formatting only صرف فارمیټ. اکثره ځایونو کې موږ تاسو ته صرف فارمیټ ضروري دی، نو فارمیټ په دې ډول باندې موږ تاسې لاسته راوړلی شو. دریم مثال ته راځم، بیا د لاندې کشوم داسې. تاسو وګورئ دلته زه غواړم چې په دې کې ویکینز ډے لکه فرضاً سیټرډے او سنډے پکې رانشي، نو زه دلته راځم، په دې اپشن باندې کلیک کوم، فیل ډیز یا فیل ویکینز په دې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ سنډے، منډے، ټیوزډے، وینسډے، تھرسډے، فرایډے، سنډے منډے نشته، وبخئ سیټرډے او سنډے نشته، منډے شروع ده همداسې تر اخره پورې. که زه غواړم مکمل فیل ډیز، نو تاسو وګورئ بیرته فرایډے، سیټرډے، سنډے دا به پکې هم څنګه شي را به شي. صحیح ده. که موږ ورته ووهو فلش فیل، تاسو وګورئ فلش فیل څنګه کوي. د فلش فیل او د فارمیټینګ ګوره دلته په دې دواړو کې باید فرق تاسو وکړئ. دا فلش فیل دی. فلش فیل داسې کوي چې هغه زیړ فارمیټینګ یې نه دی راخیستی، خو منډې چې څنګه بولډ ده هغسې بولډ مکمل ویکینز یې موږ تاسو ته څنګه که راواخیسته. نو دا اوس موږ ستاسې د فیل سیریز درس، امید ده چې د درس باندې به تاسو پوه شوي یئ.